السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه د توریالی ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او نیکې هیلې قبوله او منظوره کړې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د تیر په څیر یو ځل بیا نن کابل اډې ته راغلي یاستو. کابل اډې کې د سپینه ماڼۍ تر څنګ یو زمونږ بېوزله غریب او فقیره کورنۍ ژوند کوي چې غواړم د دغه کورنۍ هغه ماښامۍ هم تاسو ته وښیم چې زمونږ دغه هیوادوال روژه ماتې څنګه کوي. دوی د روژه ماتې لپاره څه لري او که نه لري. غواړم چې دغه کورنۍ تاسو ته د نږدې نه معرفي کړم په دې هیله چې دغه خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې زه غواړم نن هم د خپلو هغو بېوزلو غریبو او فقیرو کورنیو تاسو ته هغه ماښامۍ وموښیم. زموږ دغه مسلمانان ورونه او خویندې د الله د رضا لپاره یې روژه نیولې وي او ماښامۍ هم په داسې یو طریقې سره وي چې په دسترخوان به یې داسې یو ښه خواړه نه وي، په دسترخوان به یې یو داسې ښه نوشابه به هم نه وي. تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دوی هغه د ماښامۍ هغه روژه ماتې چې کوم یو دی لوبیا دی او لږ چکني دی تاسې ګورئ او تر څنګ یې هغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان ناست دي او زمونږ هغه مورکۍ هم ناسته ده چې غواړم دغه مورکۍ سره خبرې وکړم چې دوی باندې دغه د روژې شپې او ورځې څنګه تېرېږي. مورجانې ستړی مشي؟ خیر اوسې، ته ستړی مشي؟ خوشحاله اوسئ مورجانې. څنګه چې موږ نن راغلي یاستو کابل اډې ته چې دغه د سپینې ماڼۍ تر څنګ تاسې دلته مورجانې ژوند کوئ، لومړی به راته تاسې دا ووایئ چې دغه ځای مو خپل دی او که دلته څنګه تاسې ژوند کوئ؟ موږ همسایې نغلته مخامخ یې کور خاوند ده، اشنا دروازه یې ده. 10,000 روپۍ را باندې مخکینۍ پاتې وي او 50,000 روپۍ اوس را باندې اوښتي. دغه نه وسه نه لرم. یو خدای یو زوی مې د جواليتوب کوي، د ګردو تکلیف لري. سپین ږیری خاوند مې د په اوبو کې مې ورته ډوډۍ مې د کلي بوره مې پېژندلې، هغه خوراکه زه ورکوم. زما د وسه نشته د پیاز ترکاري د یو ښه شی چې زه یې راوړم د سپین ږیري ته یې ورکړم یا مثال موږ یې وخورو یا دې ماشومانو ته یې ورکړو. ټول ورځ د ماشومان ماته جاړي چې د پوچک څوک یې چپلې مې نشته، څوک یې د اختر کالي مې نشته، څوک رانه یو لباس غواړي، څوک رانه بل لباس غواړي. زما وسه نشته چې زه یې ورته واخلم. ښه ورته کومه چې ښه زویه ښه زویه ښه زویه. بیا ولې یې سکې ومه هلته مې لور مړه شوه، د هغې نه ما د زړه تکلیف پیدا کړ. هغې نه مدیرې راویستم، هغې نه مدیرې راویستم، راووتم په کور کې ناستم. بس د الله دربار ته ناست یم، سوال وزاري الله ته کوم چې الله یو قبر رزق د چا تالونه به خدای را رسوي. د لور مې کنسل وه. بیا ولې یې سکه راته 9,000 روپۍ کومک وشو د سبایي دورې نه. هغه ماته ویل چې پېښور ته یې بوځه. پېښور ته مې بوتله، هغه ایله په ټیسو باندې شوه. لاهور او اسلام آباد کې ټیسونه وشو چې په هغې باندې مرض یې معلوم نه شو. ډګرګاډ ته مې راوسته، د ملا نه یې سپینه اینه ویسته. سپینه اینه چې ویسته د هغې نجلۍ په عذاب شوه. بېرته یې ماته مخ راوکړ چې 3 لکه روپۍ کې پیدا کولی شي راوړه چې د لور عملیات دې وکړم، او که چېرته نه شي پیدا کولی نو زه په مخه دې ښه. همداسې سپین ږیری خاوند مې را مخکې راغلم خپل کور ته. کور ته دویم کال ده چې ما لور د بیه ورکړه. زما لور په ځواني مرګ شو، زما لور مړه شو. وسه مې نشته، توان مې نشته. که زما وسه وای ما به دا لور ولې د لاسه کړله. خو زما دوا په ارمان دی، پاریزاني په ارمان دی،
ښه شي خوراک په ارمان په ځواني مرګه شوه. بیا د مدیرې ته وړاندې شوم، ما ورته ویل مدیره صاحب خیر ده، په قرضو پورې راسره مرسته وکړئ، وګرځېږئ، یو نیم سل معلمانه دي چې ما سره کومک وکړي، ستا خدمتګار یم. بس ویې نه کړه راته، ویې نه کړه ما د زړه قلبي حمله پیدا کړه. ملتار چې ته به ولیدم، اخر یې د لاس نه ونیولم، دروازې نه یې ویستم. مورجانې اوس د هغه لور چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د دوایي په ارمان مړه شوه، د یو ښه علاج په ارمان مړه شوه، د یو ښه کالیو په ارمان مړه شوه، د هغه لور کومې خبرې تا ځورئ چې تا ته یادېږي او تا د شپې خوب ته مورجانې نه پرېږدي؟ ما داسې ځورئ چې د سیمینارو او مازدیګر 5 بجې وې چې دا راغله مرتب ته، ما ته ویله چې مورې ما هم ډاکټر ته بوځه. ما ورته ویل چې ولې زویه، زما د زړه نه د اینو بوی ځي. ما چې دا بورته ډاکټر چې معاینه د دې وکړه، ما ته یې ویل چې سبا یې راوله چې 400 اینې ته یې وباسمه د زړه نه. ما ویل ما له خدایه خیره پېښ کړي چې د 400 سیسي نه دې د زړه نه وباسي، وله عالم که دا لور زما پاتې شي. هغه نه چې را روانه شوم کور ته راغلم، د شپې چې 9 بجې کېده، زه ستړې وم، ما سر ایښی و، دا را جګه شوې، په قلاره غږ را باندې وکړه، ویل ادې وادې مالیالې څه دې زویه، ویل ما کلمو کې څه وخت راځې. ما چې کته کړه، نه څه غرغړې یې وګرځولې، غرغړې یې وګرځولې، د نسم په اینو کې لاړه او د خولې نه په اینو لاړه. د هغې نه یې ورو را جګه کړه، په تخت کې واچوله او د تخت نه یې جګه کړه. سبا یې څوک هم نه لرم، ویې د خدایه. سبا یې په خپل همدې مې واچوله په زرنج کې بېتله اسپتال ته، ویل دا روښان اسپتال ته بوځه، چې روښان اسپتال ته مې نه ایسته، وایي دا ساعت په 100 روپۍ یو غانۍ ده. بېرته یې راته راویسته د باندې چې راویسته عربیانو ته مې بوتله، عربیانو کې مې قبوله نه کړه، بېرته سیتامې ته یې راولېږل، سیتامې نه مې مړی راویسته. چې کله مړی مو کور ته راوسته، تاسې خو یادونه وکړه چې د خدای نه علاوه او د خدای نه سوا بل څوک نه لرمه، په کور کې د ګور کفن لپاره څه تاسې سره ومورکې او که نه؟ موږ سره هېڅ هم نه و، یو بل خیر و خیرات همدلته راته راټول شو، ګوره کفن زما د لورو شو. کور د پردیو په خیر و خیرات باندې ښخ شوه مورجان؟ پردي په خیر و خیرات باندې ښخ شو. هماغې نه دې خوا چې اوس دا خاوند مې ولیدلی، ما ته ویې د لور پسې نه به نه کنه شالی، زه وایم دې لور پسې په دې عالمه، ما ورپسې قلبي هم نه واخېست، هغه د نامه نه ښکته شل ده. نن یې دغه خوراک ده چې په اوبو کې مې ډوډۍ ورته ماته کړې ده.